سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سلفاغې دویمه چې د 2026 زیږدیز کال د جنوري له 22 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغان او بنگلادیشي چارواکو لیدنه. افغان او بنگلادیشي روغتیايي چارواکو د درملو په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي. د افغان ماشومانو لپاره له ناورینه ډک ژمی. یونیسف ویلي چې ژمی په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت له کړکېچه ناورین ته اړولی دی. او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له لارې د 10 میلیونه ډالرو مرسته کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان او بنگلادیشي روغتیايي چارواکو د درملو په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي. د اسلامي امارت عامه روغتیا وزارت د درملو او روغتیايي محصولاتو د تنظیم مشر حافظ ډاکټر نعیم الله ایوبي بنگلادیش هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د هیواد د درملو د تنظیمي ادارې له عمومي مشر ډاکټر شمیم حیدر سره لیدنه کې د درملو په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي دي. د غرض یادناسته کې د درملو په برخه کې د افغان کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، د درملو برخې متخصصینو بنگلادیش هیواد ته سفر او له تولیدي فابریکو لیدنې، د درملو په ښه کیفیت او کم قیمت افغانستان ته صادرولو او د درملو او روغتیايي محصولاتو د تنظیم او رجسټریشن اړوند په یو شمیر مهمو موضوعاتو غږېدلي. بلور د یاد هیواد د درملو د تنظیمي ادارې مشر له افغانستان سره د درملو په برخه کې د هر اړخیزه همکاریو د دوام ژمنه کړې. یونیسف ویلي چې ژمی په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت له کړکېچه ناورین ته اړولی دی. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې ژمی د افغانستان د ماشومانو کړکېچ لا پسې ژوروي. له سختو او ویجاړونکو زلزلو وروسته ژمی په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت له کړکېچه ناورین ته اړولی دی. زرګونه کورنۍ لا هم بې ځایه دي او د یخ وهلو تر کچې ټیټې تودوخې د ماشومانو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. د راپورونو له مخې شاوخوا 280,000 ماشومان د ژوند ګواښونکې سړې هوا له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د ژمي مرستې رسوي، خو وایي چې اړتیاوې لا هم بېسارې او بیړنۍ دي او لا ډېرو مرستو ته اړتیا شته. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له لارې د 10 میلیونه ډالرو مرسته کړې. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له لارې د ویلیډ پروګرام دوهم پړاو د پیل لپاره 10 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي چې یاد پروګرام د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره طرحه شوی او موخه یې ښځو ته مالي سرچینو، مهارتونو، بازارونو او عایداتي فرصتونو ته لاسرسي ښه کول دي. یادې ټولنې زیاته کړې چې د ویلیډ به په مرکزي لرې پرتو سیمو او هغو ولایتونو کې پلي شي چیرې چې د ښځو اقتصادي ګډون کم دی. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن حسن د روسیې د سوداګرۍ خونې د مشر له ځانګړي استازي الکساندر شیکانډرو او د افغان روسي سوداګرۍ شورا له رئیس دیمیتري انتونوف سره لیدلي. په دې کتنه کې روسي لوري په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ ته لیوالتیا څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره وړ شرایط برابر شوي دي. حسن د افغاني محصولاتو د وارداتو او بازار موندنې د پراخولو غوښتنه کړې. د غرض دواړو لورو د همکاریو د پیاوړتیا او پراختیا ډاډ څرګند کړی. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان له بندخونو څخه باندې 100 افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې روانه اونۍ د پاکستان له بندخونو 123 افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شوي دي. یاد وزارت د کندهار د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د سپین بولدک د لیږد امریت د راپور له مخې ویلي یاد کسان له یوې ورځې تر 2 میاشتو پورې بندیان و چې په دغه امریت کې تر ثبت او مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږدول شوي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.